السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو هېوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یاست. نن د لوی احمدشاه بابا په اړه یو څه مختصر معلومات شریک کړم. خدای دې وکړي چې ستاسو دوستانو ټولو د خوښۍ وړ وګرځېږي. دوستانو، که موږ غواړو چې د احمدشاه بابا په اړه معلومات خپاره کړو، مجبور یو چې لږ وړاندې ولاړ شو، یعنې د ازتکیانو د سلسلې پر د اخري مرحله وغږېږو چې څنګه بیا دغه ته زمینه برابره شوه چې افغانستان بیا تر اشغال لاندې راسي یا د بدبختۍ سره مخامخ شي. دوستانو، د وتوکو د بچي هغه وخت پایې ولړزېدلې چې کله شاه محمود په قتل ورسېدی، په شهادت ورسېدی، چې اشرف خپل ځل د ایران د خاورې واکمن اعلان کړي په اصفهان کې. که څه هم شاه اشرف په لومړي سر کې ځینې فتوحات درلودل، خو پایې سستې وې، په دې خاطر چې کورنۍ اختلاف د دوی په منځ کې و. په دغه وخت کې په ایران کې د نادر په نامه څوک راپورته کېږي چې دا ډېر ظالم انسان و. نادر افشار وتوانېدی چې په ایران کې د وتوکو سلسله ختمه کړي، ایران د وتوکو د اشغال څخه خلاص کړي. وروسته راځي پر افغانستان حمله کوي. افغانستان هم تقریبا اشغالوي. د شاه محمود د مرګ یا د شاه محمود د شهادت کیسه مې په چېر دغه کې درته کړې وه. نادرشاه په دې هم صبر نه کوي، غواړي چې هندوستان ته پر هندوستان حمله وکړي، هندوستان هم ونیسي. کله چې نادر افشار کندهار نیسي، هغه وخت د کندهار په ښار په محبس کې احمدشاه بابا په دغه وخت کې په محبس کې بندي وي، د ازتکیانو د خوا څخه بندي شوی. احمدشاه بابا چې کله په هرات کې د دوی کورنۍ او دوی ډېر په عذاب شول، چې هرات د ابدالیانو ښار و، هلته د دوی واکمني وه، د نیکه څخه یې واکمني وه، د پلار څخه یې وه. نو بیا راځي فراه ته، خو په فراه کې هلته پر سخت کېږي. کندهار ته چې کله راځي، نو په کندهار کې بیا د شاه حسین هوتک د خوا څخه بندي کېږي او په زندان کې اچول کېږي. کله چې نادر افشار د کندهار ښار نیسي، هم د بنده ایله کېږي، احمدشاه بابا هم د بنده څخه راخوشي سي او د نادر افشار په لښکر کې د ټولۍ مشر په صفت کار شروع کوي. نادر افشار ځي هندوستان هم تسخیروي، خو په هندوستان کې هم ډېرې علاقې نیسي، فتوحات لري د هند په خاوره کې، افغانستان اشغال کې. په دغه وخت کې نادر افشار د ملتان په ښار کې د خپلو قزلباشو د خوا څخه د بین ځي. کله چې نادر افشار د خپلو قزلباشو د خوا څخه مړ شو، نو بیا احمدشاه بابا د خپلو د دغه نورو د ده د کورنۍ د بې عزتۍ یا د نورو د تلفاتو یا د نورو مخنیوي لپاره احمدشاه بابا د نادر افشار د کورنۍ ساتنه وکړه، په ډېره مېړانه یې وکړه. نو په هغه وخت کې چې دا ډېر غټ مزل و، احمدشاه بابا وتوانېدی چې د نادر افشار کورنۍ، نادر افشار مړی تر مشهده پورې د نادر افشار کورنۍ په سلامت رسوي. کله چې مشهد ته رسېږي، نو بیا د نادر د معاینې د خوا څخه، د ښځې د خوا څخه احمدشاه بابا ته د کوهینور الماس، چې دا اصلا په هندوستان کې د نادر افشار په لاس راغلی و، دا احمدشاه بابا ته په انعام کې ورکوي. احمدشاه بابا چې کله د نادر کورنۍ تر سلامته تر مشهده ورسول، نو بیا دی راځي کندهار ته. په کندهار کې بیا د کندهار ټوله هغه مخور خلک، هغه بانفوسه خلک د ټولو قومو راجمع کړي، چې په دغه وخت کې موږ زوړ ښار د منځه تللی و. د نادر آباد په نامه د اوسني کندهار ښار په جنوب کې کلا ده چې د نادر افشار د خوا څخه جوړه شوې. په دې کلا کې دوی کښېني، ټوله مشران راغواړي د ټولو قومو. په دې قومو کې ډېره سخته مقابله د بارکزو او پوپلزو تر مابین. هر یو کوښښ کوي چې
خپل مشر وړاندې کړي. په درېیمه درجه کې بیا مقابله د عاجزو تر مابین ده. عاجزو هم غوښتل چې خپل یو مشر جرګې ته وړاندې کړي چې د افغانستان زعامت په لاس کې واخلي. خو بالاخره د ټولو په موافقه پر دې راځي بس له 9 ورځې د جرګه روانه وي. د نادر آباد د کلا مخ ته د سټیج څنګ ته یو زیارت دی د شیر سرخ په نامه دی، اوس هم موجود دی. د شیر سرخ په اړه به بیا وروسته معلومات ورکړو. په دې زیارت کې دوی جرګه کوي په خپله موافقه په دا 9 ورځې هم بیا هم داسې خاص موافقې ته نه رسېږي، نو بیا دوی کوښښ کوي د یو درېمګړي په توسط هغه ته اختیار ورکړي چې هغه پر چا لاس کښې شوی هغه به د دې خاورې زعامت په لاس کې اخلي. صابر شاه چې هلته ملنګ و، صابر شاه ملنګ ته وایي چې نن نو موږ اختیار تا ته درکوو، هر څوک چې ستا خوښ یې د دغه افغانستان د زعامت لپاره به یې وټاکل شي. صابر شاه ملنګ هم ولاړېږي، زیارت مخ ته یو کرونده ده، غنمو فصل دی، د هغه څخه یو څو وږي رااخلي، د احمدشاه بابا په لنګۍ کې ټومبي، نو بیا ورته وایي چې ستا دې مبارک چې د افغانستان زعامت یې ستا دی. ټول د صابر شاه ملنګ په خوله امین کوي، احمدشاه بابا ته د افغانستان زعامت ورسپاري. احمدشاه 2مه درجه چوکۍ چې یعنې بچي را لاندې ده، هغه بیا د بارکزو مشر حاجي جمال نیکه چې اوس هم زیارت د کندهار ښار په جنوب کې دی هغه ته سپاري، یعنې 2مه چوکۍ بارکزو ته ورکوي. همدارنګه 3مه چوکۍ چې ډېره د پوځ ستره چوکۍ ده، نور محمد خان علیزی چې هغه د علیزو د قوم یو ستر غښتلی مېړنی سړی و، هغه چې په عمر هم بیخي ډېر و، تر احمدشاه بابا ډېر مشر و، نو د پوځ مشري یو غټه کتله د نور محمد خان ته ورکوي، علیزي ته ورکوي. نو دوی بیا ټوله هغه د نادر افشار پوځ چې ډېر قوي پوځ و، تر ملتانه د دوی واکمني وه. احمدشاه بابا وتوانېدی چې د نادر افشار ټول پوځ تر خپل قومندې لاندې متحد او یو موټی کړي. نو د قزلباشو هغه وخت ډېر قوي ونډه په دې پوځ کې وه. احمدشاه بابا دوی ټول د افغانستان په لر بر افغانستان کې چې تر اټکه و تر امو پورې دی په دې ځای کې ټولو قزلباشانو ته مځکې ورکوي، جایدادونه ورکوي، نو ټول دوی د دې مشته کېږي. بیا د احمدشاه بابا تر قومندې لاندې دوی خپل فعالیت کوي. ملګرو دا قزلباش چې دي په کندهار کې بیخي ډېر شته، احمدشاه بابا په هغه وخت کې مځکې او جایدادونه ورکړي دي، په هرات کې هم شته، په ټول افغانستان کې شته، حتی په پښتونخوا کې بیخي ډېر دي چې هلته بسته زرې قزلباشان لري. د هغه وخت څخه شته دي چې نادر افشار افغانستان ته راغلی، بیا چې کله احمدشاه بابا واکمن شو دوی چې ټولو ته جایدادونه ورکړل، ځایونه یې ورکړل، د دې مشته کړه. تر اوسه هم شته دي، د دې اولادونه هم شته، تر اوسه هم پر اکثره پر خپل شیعه مذهب باندې دې هېچا پر دوی زور نه دی راوړی چې دوی خپل مذهب ترک کړي. تر اوسه پر خپل مذهب پر هغه خپل دغه عقیده باندې ټینګ دي. احمدشاه بابا چې کله د خپل مېړني پوځ چې هغه د پښتنو او قزلباشو غټه حصه پکښې کوه، سربیره پر دوی باندې 5,000 نفره به د خانقلات چې په بلوڅانو مشر و هغه ورکول. هر کله چې احمدشاه بابا د هندوستان په جنګ تللی، د لرو بر څخه به د پوځ د پښتنو، بلوڅ او قزلباشو ډېر غټ پوځ، همدارنګه د ژوب کاکړانو او کرلاني قبایلو هر یو په نوبت سره 5,000 نفره احمدشاه بابا ته ورکول. کله چې به په هند کې فتوحات راتلل، هلته به ولسوالۍ نیول کېدلې، ولایتونه به اشغالېدل، ولایتونه به نیول کېدل، نو بیا به احمدشاه بابا د دغه پښتنو واکمنانو څخه اکثره په ځینو ولسوالیو کې د ولسوالانو په صفت، د مشرانو په صفت هلته ګمارل چې تر اوسه هم د هغو اولادې بیخي ډېرې په سند او پنجاب کې شته. همدارنګه د هندوستان په خاوره کې د هندوستان نفوس که تاسې وګورئ تقریبا 4 حصه اوس مسلمانان دي. دا اکثریت هغه وخت چې په هندوستان باندې د پښتنو راج چلېدی، دوی تللي دي، هلته مېشته شوي دي، په هغه ځای کې بیا اوس اولادونه دي، په د میلیونونو نفوس چې دی د هغه وخت څخه دی. پاته دې نه وي چې پښتنو 700 کاله پر هندوستان حکومت کړی دی، 700 کاله پښتنو لوجیانو، غلجیانو، سوریانو
او د احمدشاه بابا تر کورنۍ پورې د هغه در مخ سلطان محمود غزنوي هم ډېر حکومت پر هغه کړی و چې من ټول سره موږ سره راجمع کړو 1100 کالو ته د پښتنو حکومت یا د افغانانو حکومت پر هندوستان باندې چلیږي خو د احمدشاه بابا واکمني د ده تر مرګ وروسته بیا د ده د زامنو د لاس څخه وځي نور د هندوستان زموږ د لاس څخه وځي د تل دپاره وځي احمدشاه بابا ډېر فتوحات لرله په خاوره کې هر دم چې هر حمله چې احمدشاه بابا کول ډېر غنایم یې لاسته راوړل احمدشاه بابا 8 حملې پر هندوستان کړي دي تر ټولو غټه حمله یې د پانیپت حمله ده چې په دې پانیپت په حمله کې احمدشاه بابا لښکر 80,000 د جبهې او د مقابل کې د 9 لکو لښکرو چې 9 لکه لښکر د جبهې شاته مخته شي د مرهټه وه چې 4 لکه مستقیم مخامخ په جنګ کې دخیل و نور د جبهې شاته چې دوی اکمالات یې کول یې ستړي وسه کول هغه به تلل بیا به نور راتلل د احمدشاه بابا ټول لښکر 140,000 وو چې 80,000 به مستقیم 40,000 50,000 بیا دوی سره تبادله کېدل هغه دوی بیا وسه کول خو بالاخره احمدشاه بابا ته الله پاک ډېر فتوحات ورکړه د پانیپت جنګ یې وګټي د هندوستان څخه دغه بری هم راوړي احمدشاه بابا په یوه جنګ کې شاته نه دی راغلی په ټولو جنګونو کې احمدشاه بابا مرهټیو ته سخته لپات ورکړه سخته ماتې یې ورکړه احمدشاه بابا هغه مېړنی بادشاه و چې د افغانستان په تاریخ کې یو ځلانده ستوری دی نادر افشار به کله کله ویل چې ما داسې هوښیار یا داسې ځوان نه په ایران کې لیدلی نه مې په توران کې لیدلی دی فکر کوم ایران خو معلوم دی توران څخه به مقصد دغه د هندوستان خاوره وه احمدشاه بابا ډېر هوښیار ډېر پوه ډېر ځیرک ډېر ننګیالی ډېر غښتلی ډېر باتور انسان و د احمدشاه بابا د هغه وخت امپراتوري په نړۍ کې تر ټولو غټه امپراتوري وه چې د ډیلي څخه تر نیشاپوره پورې د ده واکمني چلېدله په شمال کې د بخارا او سمرقند او مرو او پنجې پورې د په جنوب کې تر سمندره پورې یعنې ګوادر و کراچي و دا بندرونه د ټول د افغانستان په لاس کې وه نو د احمدشاه بابا تر واکمني وروسته چې کله احمدشاه بابا په سرطان د مرګ په سبب په توبه کې مري نو بیا د ده لمسیانو د ده د زامنو د هغو څخه بیا د افغانستان واکمني پر هندوستان حتی پر شمال او دورې د نیشاپوره پورې ختمیږي راټولیږي چې یوازې په افغانستان پورې محدودیږي حتی دغه افغانستان هم نیم زموږ د لاسه وځي بیا نو دا کوچنی افغانستان چې اوس په لاس کې دی په دغه پورې محدودیږي نور دغه به بیا په بل پروګرام کې تاسو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي تاسو ته توجه ورګرځېدلې دوستانو احمدشاه بابا په خپل 5م جنګ کې چې پر هندوستان باندې کله حمله کوي په دغه وخت کې یو څه عوام سړه وه نو احمدشاه بابا غواړي چې بېرته شاته تګ وکړي راسي د هاخوا څخه دښمن ډېر ګزارونه پر کوي کله چې شاه بابا تر اټک راوړي 6,000 انسانان او څاروي یې اټک وړي چې ټوله د منځه ځي ټول مري شاه بابا چې تر اټک تر هغه وخته چې دی تر اټک راوړي د دښمن حملې په پسې دي احمدشاه بابا په ډېر بد حالت کندهار ته په دغه وخت کې راځي ډېر ټوک ټوکې قوایم ډېر تلفات لیدلي وي او کوم جنګي وسایل چې وو هغه هم ټول په اټک کې د منځه تللي وي نو احمدشاه بابا په کندهار ته په ډېر بد حالت کې راسي خاني کلات چې د بلوڅانو مشر و هغه د موقع څخه استفاده کوي غواړي چې نور نو احمدشاه بابا د تل لپاره بیا دې خاورې ته نه راځي نو په دې خاطر هغه هم ځان ته جرأت ورکوي د ازادۍ استقلال غږ کوي چې زه نور د احمدشاه بابا تر واکمني لاندې نه یم زه یو مستقل هېواد یم کله چې خاني کلات د ازادۍ غږ وکړي احمدشاه بابا ته کندهار ته رسیږي چې خاني کلات ازادۍ غږ کړی دی
انسان مشر دی. نبي احمد شاه بابا فکر کوي چې زما دپاره تر هندوستان اولیت دغه لري چې په خپله خاوره کې مې خپل خلک زه به یې پرې د دوی سره حساب کوم، دوی به لارې ته راولم، بیا به نو زه هندوستان ته د بیا تیاري دپاره حملې کوم. احمدشاه بابا لښکر د کندهار څخه جوړي راځي کلات، خاني کلات. ځینې وایي 15 ورځو، ځینې روایتونه دي چې تر 1 میاشتې پورې خاني کلات محاصره یي. خاني کلات چې کله فکر وکړي چې ما غوښتل چې زه ازادي ترلاسه کړم، اوس په خپل کور کې محاصره شم، د مخ په خپل هېواد کې آزاد وم، نو بیا د علماو ملایانو یو جرګه، د بلوڅانو د مشرانو یو جرګه احمدشاه بابا ته رالیږي د صلح یا د تسلیمۍ درخواست کوي. احمدشاه بابا هم په دې خاطر چې د افغانانو تر مابین د جنګ نه غوښتي، چون بلوڅو پښتانه ټول د افغان د خاورې اوسېدونکي دي، نو بیا د دې جرګه مني، خاني کلات ته عفوه کوي، هغه بخښي. نو بیا په جوړه کې احمدشاه بابا ته خاني کلات خپله خور ورکوي، تیمورشاه ته ورکوي. د احمدشاه بابا یوه لور هم خاني کلات ته، د خاني کلات په هغه وخت کې ځوان ته چې دوی د اولادو څخه په نکاح کېږي. په دغه وخت کې چې احمدشاه بابا دا دوې جوړې ناوې د کندهار پر خوا راوړي، 240 وښه په خلاتي، چې 240 وښان د دغو دوو ناویانو د خلاتي څخه بار مخ پر کندهار باندې راځي. کندهار ته چې راځي ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ دي، د فتحې خوشحالۍ دي، بل د افغانانو تر مابین د اتفاق د یووالي خوشحالۍ دي چې بلوڅان او پښتانه وروڼه بېرته پر یوه لار باندې روان شول، او بل د دوو ښځو ناویانو د ودونو خوشحالۍ دي. نو په کندهار کې ښه جشنونه جوړېږي. کله چې احمدشاه بابا دی د دې خوښۍ څخه بېغمه کېږي، د هندوستان د جنګ دپاره نو بیا تیاری او آمادګي نیسي. احمدشاه بابا بېرته خپل لښکر تیاروي. په 6مه حمله کې پر هندوستان باندې هغه ګزارونه کوي چې هندوستان یې د تل دپاره، یعنې په هغه وخت کې د تل دپاره هندوستان بیا تسلیمي غږ کوي، بیا د احمدشاه بابا په مقابل کې دوی سر نه پورته کوي. ورونو دغه د احمدشاه بابا 40 کلنه بچي او د تیمورشاه 30 کلنه بچي، احمدشاه بابا خپل دغه 40 کلنه بچي ټول په فتوحاتو تېره کړل، یعنې ټول د تړاکونه و چې پر ډېر پر هندوستان و، لږ پر ایران او پر شمال و بخارا او سمرقند، چون هغه خواوې ډېرې یاغینه وې، نه بخارا او سمرقند داسې یاغي کېدل، نه نیشاپور. خو هندوستان کې ډېر چون ډېر غټ مملکت دی، هلته به په یو کونج کې بیا شورش پیدا کېدی، احمدشاه بابا به د هغو د کرارېدو دپاره تللی. کله چې احمدشاه بابا اخري شپې وې د مرګ، دغه د مرګ اخري شپې 8 میاشتې د په توبه کې په کښتۍ کې د خپلو عزیزانو سره تېرې کړې، چون هغه ښه هوا وه. ډاکټرانو درته ویلي وه چې ته باید په دغسې هوا کې واوسې. دا د احمدشاه بابا مرض د پزې د سرطان څخه و. په وخت کې طبیبانو دته هدایت وکړي چې ته باید په دغه ځای کې واوسې د هوا په خاطر. نو احمدشاه بابا پس د 8 میاشتې په توبه کې د خپلو دوستانو سره دوی کې کېږي، بیا د ده مړی راوړل کېږي د کندهار په ښار کې د خلقې مطهرې بغل ته، چې اوس هم د احمدشاه بابا مزار دی، په دغه ځای کې خاورو ته سپارل کېږي. تر احمدشاه بابا وروسته چې د احمدشاه بابا فتوحات و، د تیمورشاه 30 کلنه بچي چې هغه ډېر ارامه بچي دی، تیمورشاه یوازې خپل ژوند په عیش او عشرت تېروي، او د پلار فتوحات ورپاتې وي، افغانستان ته هېڅ ډول خطر د یوې طرفه متوجه نه وي. هغه برم و دبدبه چې د بابا وه، هغه پر ټوله شاوخوا منطقه باندې پرته وه. نو تیمورشاه ډېره خپله بچي په عیش او عشرت کې تېروي. چې تیمورشاه یو عیاش سړی و. په کندهار کې تاسې پوهېږئ د کندهار خلک ډېر د ناموسه د پت ساتونکي دي. نو بیا دوی خپل پایتخت د دې ځای څخه کابل ته نقلوي. کندهار ټوله پوهېږئ چې د دوی خپل وطن دی، یعنې خپل په اصطلاح قومونه چې خپل قومونه دي، لکه درانی و، غلجی و، جرک و، پنجپای مشته دي. نو بیا د دغو څخه پایتخت نقلوي، کابل ته نقلوي، چون کابل کې بیا یو رقم نه دي، ګډ وډ هلته مخلوق ډېر وه. نو په هغه ځای کې تیمورشاه ده چې دا ستر خیانت په هغه وخت کې و د کندهار سره او د بابا د تګلارې خلاف و، چې کله پایتخت د کابل ته نقل کړي. نو د دغه ځای خو د معلومات وړاندې شوله، بیا به کوښښ وکړو
په نورو خپرونو کې په نورو پروګرامونو کې به تاسو ته نور معلومات وړاندې کړو. خدای دې وکړي چې تاسو د توجه وړ ګرځېدلي.